میرات شینوار له میرات شینوار یوټیوب چینل لوري په ای سی ټي باندې موږ تاسو درسونه پیل کړي په هغه کې درې درسونه موږ تاسو ریکارډ کړي نننی زموږ تاسو څلورم درس دی په تیرو درسونو کې موږ د ای سی ټي په پیژندګلوي همدارنګه په انټرنل او ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او همدارنګه په آرډر بلاک فیجی او بریکر بلاک باندې موږ تاسو خبرې کړې وي راځو نن زموږ تاسو څلورم درس دی په نننی درس کې به موږ تاسو ځینې مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو او هغه ملګري چې تیرې ویډیوګانې نه دي کتلي هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو تاسو په درسونو په دې تسلسل کې مو له مشکل سره مخ نه شئ راځو نن موږ تاسو په انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس باندې خبرې کړو او همدارنګه هغه ملګري چې تر اوسه زما په دې چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ زموږ همدغه چینل میرات شینوار در سره سبسکرایب کړئ بله مهم او ضروري یادونه که غواړئ چې په دغه درسونو کې تاسې له هیڅ ستونزې او مشکل سره مخ نه شئ نو تاسې باید زما تیر مخکیني کوم درسونه چې ما ریکارډ کړي په اس ام سی باندې هغه درسونه وګورئ صحیح ده ځکه هغه درسونو کې موږ په ډېرو ساده موضوعاتو باندې غږېدلو که چېرې تاسې هغه موضوعات صحیح زده کړئ په دقیق شکل باندې نو بیا به په دې کې تاسو ته هیڅ مشکل نه وي نو تاسو به راشئ میرات شینوار یا هم میرات خان سکل چې هر یوټیوب چینل د دې پلیلیست برخې ته به تاسو راشئ چې کله پلیلیست برخې ته راغلی په دې کې به تاسو دلته به تاسو پیدا کړئ په دې کې ټیکنیکل انالیسیس صحیح شو د ټیکنیکل انالیسیس کوم کلاس دغه چې دی دا به تاسو پیدا کړئ زه به تاسو ته وښیم دا وینئ دا به تاسو پیدا کړئ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله مو کلیک واخیسته په دې کې ګوره ټیکنیکل انالیسیس ان پښتو کې مکمل درسونه شته تاسو به راشئ او له دغه ځایه به شروع وکړئ سیده دا لومړی به دا ویډیو وګورئ بیا دا ګوره پارت 1 پارت 2 پارت 3 په همدې ترتیب تاسو دا ویډیوګانې وګورئ تر دې درسه پورې چې کله موږ تاسو دغه آی سی ټي شروع کړي ګوره آی سی ټي موږ ما ورته لیکلي لومړی پارت دویم پارت دریم پارت نننی موږ تاسو څلورم پارت دی نو دغه درسونه ستاسو دپاره ډېر مهم دي تر څو تاسو دغه درسونه وګورئ د دې پلیلیست چې بیا په آینده کې تاسو له مشکل او ستونزې سره مخ نه شئ راځو اوس موږ تاسو خپلې موضوع ته او نن زموږ تاسو په انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس باندې موږ تاسو خبرې کړو زه به راشم او خپله ټریډینګ ویو به راخلاصه کړم راځو نن به موږ تاسو خبره کړو په انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس باندې دا چې انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس موږ تاسو سره چې دی ګوره د دې څخه زموږ تاسو مطلب دا دی انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس څخه چې سمارټ مني موږ تاسو سره څه ډول کار کوي انسټیټیوشنل یا د غټو ادارو د بانکونو ریفرنس پوینټ یا د تګ او حرکت مهمې نکتې موږ تاسو سره کومې دي صحیح ده انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس نه زموږ تاسو مطلب دا دی چې د بانکونو د غټو ادارو یا د سمارټ مني د حرکت هغوی چې حرکت کوي په کوم ځای کې انټري کوي د هغوی مهمې نکتې کومې دي هغه موږ تاسو سره په کومو نکتو باندې کار ریفرنس پوینټس یا د دوی په مهمو نکتو باندې به موږ تاسو نن خبره کړو او د هغې یادونه به تاسو کړم چې په دې مهمو نکتو کې موږ تاسو سره دا شیان راځي تر ټولو لومړی چې موږ تاسو انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس باندې خبرې کړو نو ستاسو ذهن ته باید دا خبره راشي چې د دې څخه زموږ ستاسو مطلب دا دی چې د سمارټ مني د تګ او د حرکت مهمې نکتې دي دا موږ سره صحیح ده یعنې کومې نکتې موږ تاسو لپاره مهمې دي تر ټولو لومړی موږ تاسو لپاره آرډر بلاک دی یا اوبي ده چې موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو چې آرډر بلاک موږ تاسو سره څنګه کار کوي او څنګه له هغې استفاده کولی شو په دویم قدم کې موږ تاسو لپاره اف یو جي ده یا فیر ویلیو ګیپ دی چې په دې باندې موږ تاسو خبرې وکړو چې اف یو جي څه ته وایي او څنګه له موږ تاسو سره جوړیږي هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ بل موږ تاسو سره دی لیکویډیټي پولز صحیح شو لیکویډیټي پولز باندې نن موږ تاسو خبرې وکړو چې لیکویډیټي پولز څه مطلب څه معنی او موږ سره بل دی لیکویډیټي وایډ لیکویډیټي وایډ څنګه جوړیږي څه مطلب د لیکویډیټي وایډ څه ته ویل کیږي په دې باندې به موږ تاسو خبرې کړو همدارنګه ایکویلیبریم دی ایکویلیبریم څه ته وایي څنګه موږ تاسو سره په مارکیټ کې کار کوي نو په دې موضوعاتو باندې به موږ تاسو خبرې کړو مطلب دا چې انسټیټیوشنل ریفرنس پوینټس چې دي موږ سره آرډر بلاک دی فیجي دا لیکویډیټي پولز لیکویډیټي وایډ ایکویلیبریم همدارنګه سټاپ رن او ځینې نور مهم موضوعات چې موږ تاسو به راځو اوس زه نشم کولی چې ټول موضوعات په یو درس یا په یو ویډیو کې تاسو ته ځای په ځای کړم خو لږ لږ موضوعات به په یوه ویډیو کې تدریسو همداسې به موږ تاسو څو ویډیوګانو وروسته ډېر زیات موضوعات تدریس کړي وي اوس به موږ تاسو راشو تر ټولو لومړی به موږ تاسو په لیکویډیټي وایډ او بیا به په لیکویډیټي پولز باندې موږ تاسو خبرې وکړو
تاسې په لیکویډیټي وایډ باندې خبرې کړو چې لیکویډیټي وایډ څه ته ویل کېږي او دا موږ تاسو سره کار څنګه کوي. لومړی به تاسو ته همداسې عمومي معلومات درکړم، بیا به په رسامۍ کې هم تاسو ته وښیم او بیا به لاړ شو په چارټ کې به تاسو ته لیکویډیټي وایډ وښیم تر څو ستاسې په ذهن کې دغه لیکویډیټي وایډ په صحیح طریقې سره کېني، تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. بل هغه ملګري چې د لیکویډیټي اړوند نه پوهېږي، تاسې کوشش وکړئ کوم درسونه چې په لومړي ویډیو سر کې ما تاسو ته وښودل هغه ویډیوګانې تاسې وګورئ تر څو تاسې مکمل پوه شئ، ستاسې کنسپټ چې دی هغه کلیر شي، صفا شي. نو اوس راځو موږ تاسې لیکویډیټي وایډ باندې خبرې کړو. ګورئ اکثره وخت کې موږ تاسې ووینو چې په مارکیټ کې ډیر زیات په تیزۍ سره یو حرکت شوی چې دا حرکت یا د نیوز یا د خبر د وجې نه رامنځته شوی یا همداسې دغه حرکت چې دی رامنځته شوی یعنې ډیره تیز حرکت شوی، یو غټ ایفیجي جوړه شوې چې دغه تیز حرکت ته موږ تاسې لیکویډیټي وایډ وایو. که تاسې نوټ کوئ که په یو کتابچه کې ځان سره لیکئ د لیکویډیټي وایډ باندې دومره ولیکئ چې دا موږ سره اکثره وخت په نیوز کې جوړیږي چې مارکیټ په تیزۍ سره حرکت وکړي، یا اپ حرکت وکړه پورته طرف ته یا ډاون حرکت وکړه ښکته حرکت. یوه غټه ایفیجي چې کله موږ تاسې سره جوړه شي دې ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ. لکه څنګه مثال راځي، زه تاسو ته مثال در کوم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. اوس ګورئ زه به راشم او دلته به تاسو ته وښیم تر څو تاسې په دې موضوع باندې پوه شئ. اوس ګورئ مارکیټ فرض مثال موږ تاسو سره له لاندې طرف نه په دې ځای کې روان دی او په دغه شکل باندې موږ تاسو سره مارکیټ حرکتونه کوي، صحیح شو، په دغه شکل باندې حرکتونه کوي. خو یو دم نیوز راشي یا هم بل مهم خبر راشي او مارکیټ دلته په دغه شکل باندې په تیزۍ سره یو غټ کینډل جوړ کا، صحیح شو، په تیزۍ سره یو غټ کینډل جوړ کا چې دغه غټ کینډل ته موږ تاسې څه وایو، دې غټ کینډل ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ چې دا موږ تاسې سره په مارکیټ کې لیکویډیټي وایډ دی، صحیح ده. دغه حرکت شاید د نیوز د وجې وشي یا بل مهم خبري یا شاید په مارکیټ کې په همداسې په تیزۍ سره حرکت وشي چې هر کله دغسې غټه اندازه یو تیز حرکت موږ تاسې سره وشي نو دې ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ، صحیح ده. دا خو موږ تاسې سره په اپ حرکت کې، یعنې کله چې مارکیټ اپ رواني پورته رواني نو دغسې موږ تاسې سره جوړ دی شي. همداسې په ډاون کې هم موږ تاسې سره جوړ دی شي، مارکیټ په دغه شکل باندې ښکته را رواني، صحیح ده، مارکیټ په دغه شکل باندې موږ تاسې سره ښکته را رواني په دغه شکل باندې او یو دم یعنی یا د نیوز د وجې یا د بل وجې یو غټ کینډل موږ تاسې سره جوړ شي، صحیح شو، یو غټ کینډل موږ تاسې جوړ شي نو دغه کینډل ته موږ تاسې څه وایي، دې حرکت ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ، صحیح شو. دا په مارکیټ کې موږ سره څه دی لیکویډیټي وایډ. ګوره لیکویډیټي موږ تاسې لومړی ویډیو کې هم خبرې کوو چې لیکویډیټي څه دی، بار بار تشریح ته به انشاءالله ضرورت نه. همدارنګه د SMC په درسونو کې یو جدا درس دی لیکویډیټي څه ته وایي، هغې کې مکمل ما تشریح کړی، ډېر ساده الفاظو باندې ما تشریح کړی، هغه تاسې کولی شئ وګورئ، صحیح ده. نو لیکویډیټي وایډ اړونده تاسې صرف دومره زده کړئ چې اکثره وخت لیکویډیټي چې دی موږ تاسې سره د نیوز په وخت کې جوړیږي یا هم مارکیټ چې دی په همداسې په تیزۍ سره حرکت وکړي نو دلته موږ تاسې سره لیکویډیټي وایډ جوړیږي، صحیح ده. ګورئ هر کله چې مارکیټ ډیر زیات په تیزۍ سره حرکت وکړه او یوه غټه ایفیجي ځان سره جوړه کړه نو دې ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ، صحیح شو. لکه دلته مې تاسې دغه مثال درکړه چې دغه موږ تاسې لپاره څه دی، دغه ګوره له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا زموږ ستاسې لپاره څه دی، دا زموږ ستاسې لپاره لیکویډیټي وایډ دی. دا څومره ساحه چې ده دا زموږ ستاسې لپاره لیکویډیټي وایډ دی. همدارنګه په دې ځای کې دا له دې له کینډل شروع څخه تر کینډل تر پایه پورې دا زموږ ستاسې لپاره څه دی، دا زموږ ستاسې لپاره لیکویډیټي وایډ دی، صحیح شو. نو مارکیټ څه کار کوي، مارکیټ لیکویډیټي وایډ، دا لیکویډیټي وایډ په مارکیټ کې زموږ ستاسې داسې کار ورکوي چې لکه د مقناطیس په څیر باندې کار وکړي، یعنی مارکیټ کوشش دا کوي چې د خپله لیکویډیټي وایډ واخلي، لیکویډیټي وایډ ډک کا یا په خپله باندې دغه لیکویډیټي وایډ چې دی موږ ستاسې لپاره د یو ایفیجي په څیر باندې کار کوي، صحیح ده. څه ډول کار کوي، یو ایفیجي په څیر باندې کار کوي. موږ تاسې دا زده کړل چې لیکویډیټي وایډ چې دی موږ تاسې سره یا د نیوز په وخت کې جوړیږي یا همداسې جوړیږي، هر کله چې یو تیز حرکت موږ تاسې سره وشي یو غټ کینډل جوړ شي نو دې ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ. لیکویډیټي وایډ زموږ ستاسې لپاره کار دا دی چې لیکویډیټي وایډ حتما بیرته ځان څه کړي، بیرته ځان کې هغه کومه خالیګاه چې ده جوړه کړي، کومه غټه ایفیجي چې کومه ده جوړه کړي هغه بیرته مارکیټ ډکوي، صحیح ده. مارکیټ په شاید په دې ځای کې په دغه شکل باندې پورته هم لاړ شي. ګوره زه تاسو ته وښیم په دغه شکل به مارکیټ نور هم پورته لاړ شي، دلته به زه تاسو ته وښیم شاید مارکیټ دې کې نور هم پورته لاړ شي، خو دلته موږ ستاسې لپاره څه دی، دلته زموږ ستاسې لپاره لیکویډیټي وایډ دی. نو مارکیټ بیرته مجبور دی چې له بل حرکت سره یو ځای په دغه شکل باندې ښکته راشي، صحیح ده. په دغه شکل باندې مارکیټ موږ تاسې سره ښکته راشي او دغه خپل
کوم لیکویډیټي وایډ چې جوړ شوی دی دا په دغه شکل باندې مارکیټ ډکه صحیح شو. یعنی موږ اساس لپاره دا لیکویډیټي وایډ چې دی د مقناطیس په څیر باندې کار کوي یا مارکیټ بیرته تقریبا 95 سلنه مارکیټ مجبور او مکلف دی چې بیرته دغه لیکویډیټي وایډ یا دا کومه غټ اف جی چې د جوړه کړې ده دا بیرته ډکه کا او یعنی ډک چې کله ډکه کا بیرته له دې ځای څخه مارکیټ شو کا بیرته له دې ځای څخه مارکیټ په پورته حرکت وکړي. نو دغه لیکویډیټي وایډ چې دی موږ تاسو سره په دغه شکل باندې حرکت تر سره کوي. بیا مارکیټ بیرته پورته حرکت شروع کړه. سیل کې هم اوس مارکیټ ښکته حرکت وکړ بیا شاید مارکیټ په دې ځای کې په دا ډول حرکت وکړي. ګوره په دغه شکل باندې له لاندې طرف نه لږ رالوډ شي مارکیټ په دغه شکل باندې او مارکیټ بیرته کوشش او هڅه کوي دا کار کا چې مارکیټ بیرته دغه لیکویډیټي وایډ یا د کوم اف جی چې د جوړه کړي په غټه دا مارکیټ بیرته ډکه کا. نو دا لیکویډیټي کارز موږ اساس لپاره دا چې کله موږ تاسو سره لیکویډیټي وایډ جوړیږي نو مارکیټ کې دا داسې کار کا مطلب ته لکه مقناطیس دا قیمت ځان طرف ته کش کوي. لیکویډیټي وایډ قیمت ځان طرف ته کش کوي بیرته قیمت ځان طرف ته بیچ په هر ځای کې دغه جوړه شوي دا کوشش کوي چې قیمت بیرته ځان طرف ته راولي صحیح ده. نو لیکویډیټي وایډ باندې یا اکثره ملګرو سره شاید دا پوښتنه پیدا شي چې لیکویډیټي وایي څه ته صحیح ده. هغه تاسې اس ام سی کې ما جدا درس جوړ کړی دی هغه درس تاسې وګورئ تاسې به مکمل په دې باندې پوه شئ چې لیکویډیټي ویل کېږي څه ته صحیح ده. اوس راځو موږ تاسې لیکویډیټي وایډ باندې خبرې وکړو صرف دومره موږ تاسې خبرې کړو چې لیکویډیټي وایډ اکثره وخت موږ تاسې سره په نیوز وخت کې جوړیږي یا هم هر کله چې مارکیټ په تیزۍ سره حرکت وکړي یو غټ کینډل یو غټ اف جی جوړه شي نو دې ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي وایډ. لیکویډیټي وایډ کار موږ اساسي پر ادا دی چې د لیکویډیټي وایډ چې هر کله جوړ شي لیکویډیټي وایډ کار دا دی چې مارکیټ کې قیمتونه بیرته ځان طرف ته راکش کړي بیرته ځان طرف ته قیمتونه راولي صحیح ده. لیکویډیټي کار دا دی لکه مقناطیس په څیر لکه یو اندروبانې چې قیمت بیرته یو شی ځان طرف ته راکش کړي نو دا لیکویډیټي وایډ هم زموږ اساس لپاره داسې کار کوي چې دا قیمتونه بیرته ځان طرف ته راکش کړي. نو په دې هیله چې په لیکویډیټي وایډ باندې تاسو پوه شوي یاستئ اوس به راشو او دغه لیکویډیټي وایډ به زه تاسو ته په چارټ کې وښیم تر څو په هغې باندې تاسې پوه شئ او زه به راشم کوچني ټایم فریم ته تاسو پیدا کولی شئ. اکثره وخت دا په نیوز کې جوړیږي. نو اوس ګورئ دلته هم موږ تاسې دا لرو په دې ځای نه تر دې ځای پورې خو دا ډېر وروسته په دې ځای کې ډکه شوي یعنې دا حتما مارکیټ بیرته راځي او دغه لیکویډیټي وایډ شی که دا لیکویډیټي وایډ ډکوي. ګوره اوس دا موږ تاسو لپاره لیکویډیټي وایډ دی که نه مارکیټ په تیزۍ سره پورته حرکت کړی دی نو دا ګورئ په دې ځای کې مارکیټ راغلی دی او دغه خپله لیکویډیټي وایډ یې څه کړی دی لیکویډیټي وایډ یې دا بیرته ډکه کړې او له همدې ځای څخه مارکیټ بیرته څه کړی دی پورته تګ یې کړی دی صحیح ده. یعنې دومره قیمت رینج شوی په دې برخو کې راغلی خو ډیر وخت وروسته مارکیټ راغلی خپل لیکویډیټي وایډ ته او لیکویډیټي وایډ کې قیمت ګرځېدلی تللی او دلته په دې ځای کې موږ تاسې څه لرو ارډر بلاک هم لرو. ګورئ دا ارډر بلاک هم دی مارکیټ راغلی دی همدغه ارډر بلاک ته ګوره دغه ارډر بلاک یې موږ تاسې لپاره په دې ځای کې ټچ کړی دی او مکمل یې زموږ ستاسو دپاره څه کړی دی لیکویډیټي وایډ یې ډکه کړې دی. لیکویډیټي وایډ ته راغلی مارکیټ لیکویډیټي وایډ چې کله ډک شوی دی نو مارکیټ بیرته له همدې ارډر بلاک او لیکویډیټي وایډ چې ډک شوی دی مارکیټ پورته حرکت کړی دی او ستا ټارګیټ په ورسره دغه ځای وای صحیح شو. ستا ټارګیټ په ورسره څه وای دغه ځای وای ځه راشه چې ټارګیټ دې په هر ځای کې څه شوی هیټ شوی دا راشه ټارګیټ دې په دې ځای کې مارکیټ هیټ کړ. نو دغه دی لیکویډیټي وایډ او لیکویډیټي وایډ موږ تاسو سره کار په دې شکل باندې کا چې دا په مارکیټ کې قیمتونه څه کوي په مارکیټ کې قیمتونه ځان طرف ته راکش کوي. نو زه شاید اکثره ملګرو سره دغه پوښتنه پیدا شي چې د لیکویډیټي وایډ او د اف جی ترمنځ فرق څه شی دی صحیح ده. اکثره ملګرو سره شاید دغه پوښتنه په ذهن کې پیدا شي ښه لیکویډیټي وایډ او د اف جی ترمنځ فرق څه شی دی. ګورئ ما تاسو ته وویل چې لیکویډیټي وایډ کې موږ تاسو سره چې هر کله لیکویډیټي وایډ جوړیږي هغه موږ تاسو سره یا د نیوز په وخت کې جوړیږي یا هم داسې یو نیوز راشي چې موږ تاسو خبر ترې لرو یا ترې خبر نه لرو ناڅاپي یو نیوز راشي یا یو نیوز یې موږ تاسو د هغې اړوند خبر لرو او مارکیټ کې نیوز راشي او مارکیټ په تیزۍ سره حرکت وکړه دې ته موږ تاسو لیکویډیټي وایډ وایي. ګورئ لیکویډیټي وایډ کې تاسو دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ چې لیکویډیټي وایډ چې دی دا په سپیډ د دې سپیډ زیات دی مطلب ډیر زیاته په سپیډ سره جوړیږي مطلب ډیر زیات په تیز حرکت سره دغه لیکویډیټي وایډ شي کېږي جوړیږي. او اف جی چې ده هغه په کلاره جوړیږي. اف جی یعنې اکثر وخت کوچنی جوړیږي او کله چې په مارکیټ کې یو غټ اف جی جوړه شوي دغه غټ اف جی ته موږ تاسې اصلا لیکویډیټي وایډ وایو صحیح ده. کار دواړه یو کار کوي
خو چې کله په مارکیټ کې نیوز د وجې یو غټ اندازه یو تیز حرکت وشي نو دې ته موږ تاسې لیکویډیټي وایډ وایو. لکه دلته چې تاسې دی خو دغه تیز حرکت چې شوی دی دې ته موږ تاسې لیکویډیټي وایډ وایو. خو دغه کوچنی چې دي دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې اف یو جي یا فیر ویلو ګیپ وایو. د لیکویډیټي وایډ سپیډ زیات دي. صحیح ده. لیکویډیټي وایډ شي زیات دي، سپیډ زیات دي او ډیر زیات په تیزۍ سره دا جوړیږي. صحیح ده. او اف یو جي چې دی هغه په کلار جوړیږي. زه راځم دلته تاسو ته یو مثال در کومه تر څو بیا شاید اکثره ملګري ووایي چې دی خو اف یو جي ته لیکویډیټي وایډ وایي. نه، اف یو جي جدا شی دی او لیکویډیټي وایډ جدا شی دی. ګورئ اوس په مارکیټ کې قیمت له دې ځای څخه شي کېږي شروع دی. صحیح ده. له دې ځای څخه مارکیټ کې قیمت شروع دی، په همدغه شکل باندې مارکیټ ادامه ورکوي. صحیح ده. په دغه شکل باندې مارکیټ قیمت ادامه ورکړي. اوس زه څه وایم؟ دغه دویم کینډل ته دا زما سره څه راغی؟ دا زما سره اف یو جي یا فیر ویلو ګیپ راغی. دا به زه لږ نورم ساده کړم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ او بیا مشکل ونه لرئ. صحیح ده. د لومړي کینډل او د دویم کینډل ترمنځ کومه ساحه ده؟ دا د لومړي کینډل او د دریم کینډل ترمنځ. ګورئ دا ځای او دا ځای. صحیح ده. دا کومه خالیګاه چې ده دا ته به زه دا رسمه کړم تر څو تاسې په دې موضوع باندې پوه شئ او بیا مشکل ونه لرئ. که نه نن سبا خو خلک زیات دي وایي دا دې ځای کې دا غلطي کړې، دې ځای کې دا که، دې ځای کې دا. وروره په دې هر څه پوهېږو خو بعضې وخت تشریح شي. بس دغه ساحه چې ده دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې اف یو جي وایو یا فیر ویلو ګیپ. صحیح ده. زه به دا نښاني کړم تر څو تاسې پرې پوه شئ. دا زموږ تاسې پر اف یو جي شوه. صحیح ده. دا اف یو جي ده. مارکیټ کې اف یو جي چې په کوم شکل جوړیږي؟ په کلاره جوړیږي. خو اوس همدلته مارکیټ په ډیر زیات تیزۍ سره حرکت وکړي، یو غټ کینډل یې جوړ کړه. صحیح شو. دغسې یو غټ کینډل یې جوړ کړه ډیر زیات په تیزۍ سره چې دا حرکت یا د نیوز د وجې یا هم د ناڅاپي خبر د وجې یا هر شي وجې ده چې جوړ شي مارکیټ کې په ډیر زیات تیزۍ سره. ګوره سپیډ ډیر زیات و، په ډیر تیزۍ سره په مارکیټ کې دا حرکت شو وشو. نو کار دواړه یو کار کوي، خو مطلب دا دی چې دغه حرکت چې د نیوز د وجې جوړ شوی یا د سیشنو، موږ ته سیشنو باندې انشاءالله خبرې کړو. نیویارک دی، لندن دی، لندن کلوز، نیویارک اوپن. نو په دې باندې موږ تاسې خبرې کړو چې اکثره وخت دا په دغه سیشنو کې هم جوړیږي. اوس دغه حرکت چې شوی دی دا په دې یو کینډل کې دې ته اصلا موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې لیکویډیټي وایډ وایو او دا چې موږ تاسې سره دی دا اف یو جي ده. صحیح ده. نو کار دغه لیکویډیټي وایډ عین کار د اف یو جي په څیر کار کا، خو دغه تیز حرکت چې د نیوز په وخت کې جوړیږي یا په سپیډ سره جوړیږي دې ته موږ تاسې لیکویډیټي وایو، لیکویډیټي وایډ. او دغه چې اف یو جي کوم موږ تاسې سره کوچنی قرار حرکتونه کې جوړیږي یا په غټ ټایم فریمونو کې جوړیږي نو دې ته موږ تاسې وایو فیر ویلو ګیپ. صحیح ده. انشاءالله دغه کنسپټ یا دغه خبر به ستاسې کلیر شوي که چې ستاسې په ذهن کې دا خبره پیدا شو چې د اف یو جي او د لیکویډیټي ترمنځ فرق څه دی. نو په دې هیله چې ستاسې دغه موضوع یا دغه پوښتنه چې دی ستاسې واضح شوي.